السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله ومن والاه وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. یو څو خبرې ډېرې زیاتې مفیدې مخې ته راغلې. هغه دا ده چې نفسونه په درې قسمه دي. د انسانانو نفسونه، مزاجونه، طبیعتونه دا په درې ډوله دي. یو عالی او شریف نفسونه دي. دویم هغه نفسونه دي چې هغه کې عصبیت دي، تکبر پکې، اوچتوالی پکې، حیوانیت پکې، عصبیت پکې. دریم هغه نفسونه دي چې هغه فقط خواهشات پیژني، شهوات پیژني په شان د حیواناتو. هر څوک د دې درس د اوریدو سره خپل نفس مطالعه کوي. اولین هغه نفس چې هغه فقط اوچت نفس دی، عالی نفس دی، خیالات اوچت دي په هغې نفس کې. فضایلو پسې ګرځي، اوچتو صفاتو پسې ګرځي، ښایسته ارادې لري، طلب د علم کوي، ځان په عباداتو کې مصروفوي، ځان په دعوت کې مصروفوي، رښتیا وایي، د حق خبره کوي، د دوه نفرو منځ کې جوړه کوي، د الله د عذاب نه په څه باندې انسان بچ کېږي هغه اسباب په ځان کې راوړي. یو ښه اراده لري، محبت کوونکی انساني، الله ته متوجه کوونکی انساني، الله له ټوله توجه الله ته کوي، الله ته قرب حاصلوي. الله ته څنګه نږدې شم، په څه الله ته نږدې شم، په کومو اعمالو الله ته نږدې شم، بس همدا کارونه کوي، همدې پسې روان دی. دا کامل انسان دی او دغه انسان د په ژوند کې به ډېر سکون وي. د سبا ماښام اسکاره کوي، قرآن کریم تلاوت هم کوي، عبادت په ډېرې عاجزۍ باندې د الله بندګي کوي، دعاګانې ډېرې کوي، دعا ته ډېر وخت ورکړی دی، اوږدې سجدې الله ته کوي، اوږد قیام کوي، اوږده رکوع الله ته کوي. مثل نوره کمشکات فیها مصباح. داسې انسانانو ته الله تعالی یو نور ور نصیب کوي یو خوشحالي الله تعالی ور نصیب کوي. دا صفت که په چا کې موجود وي نو دا پوه شه چې دا اوچت نفس دی. شکر د رب ادا کا، شکر د رب ادا کا که دا صفت په چا کې موجود وي. دا انسان دا بیا ډېر کامیاب انسان دی. داسې انسانان چې دا خپل اوقات بې ځایه نه تېروي، هغې سره کښېنه او دې سره کښېنه، پوهېږي دا مې وخت تباه کېږي، بربادېږي. ولې کال اخرت ته نه کوم، ولې الله نه راضي کوم، ولې د مور پلار احترام نه کوم، ولې حلال رزق نه ګټم. دا خلک د غر په شان طبیعه او زړه لري او داسې سترګې لري چې هغې نه همیشه بې اوښکې روانې. الله ورله عباداتو توفیق هم ورکوي، یو قوت الله ورته ورکوي په شان د غرونو، چې دا بیا څنګه دي په انسانانو کې ډېر جدا خلک دي او دا بیا ډېر اوچت خلک دي. دوی په الله باندې ډېر ښایسته ګمان کوي. دا قسمه انسانان، دا قسمه نفسونو والا، د دې قسمونو نښه دا هم ده چې دا د زده کړې سره ډېره مینه لري، الله تعلق سره ډېره مینه لري، اوچت همت لري، پاک صفا زړه لري، پاک نفس لري، ځان د ګناهونو نه ساتي، ځان د هغه ځایونو نه ساتي چې هلته انسان ګنهګارېږي. دا قسم خلک په دنیا کې دا ډېر اوچت انسانان دي چې بس 5 وخته مونځ په جمع کوي، د سبا ماښام اسکار کوي، د کبیره ګناهونو نه ځان ساتي، نیکانو ملګرو سره کښېني، د غلطو ملګرو نه ځان ساتي، روزانه صدقه هم ورکوي او د مریض پوښتنه کوي، د مسلمان په جنازه کې ګډون هم کوي، حج ته هم ځي، عمرې ته هم ځي، جهاد ته هم ځي. ټولې نیکیانې په دې نفسونو کې راجمع دي. دویم هغه نفسونه دي چې په هغې کې تکبر دی، هغې کې عصبیت دی، په هغې کې د ضد معنا ده. بس مال پیژني، شهرت پیژني او د خلکو ذلیله کول ولا خوند ورکوي، فساد خورول په خلکو کې دا ورته خوند ورکوي، د حق مقابله دا ورته خوند ورکوي، خلک سپک ګڼل دا ورته خوند ورکوي. څوک چې صفت کوي هغه ناراضي دی، چې څوک صفت نه هغه ته په غوسه کېږي، د هغه حق هم بیا خوري او د انسانانو په حقوقو باندې داسې ورځي په شان د حیوانات. د ده مجلس کې څه شي، د ده مجلس ټول غیبت، بهتان، د خلکو سپکاوی، د خلکو توهین، تحقیر، بد اخلاقي، کنځلې، سپک الفاظ، بد الفاظ او سخت زړي او لوی خبرې کول، تکبر کول، غرور کول، د دې مجالس په دې باندې ډکي. ځکه داسې خلک چې
د قرآن کریم د ایتونو نه معلومیږي تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبة المتقین. د کور رستنی چې دی الله وایي زه پکې مغرور خلکو له زیانه ورکوم. کم خلک چې متکبرین دي په شان د فرعونیانو، په شان د عادیانو، په شان د سمودیانو، په شان د ابو جهل د ډلې د مکې د مشرکانو چې څه پکې بس ځان پیژني په شان د حیواناتو، بل هېڅ هم نه پیژني، نه مسکین پیژني، نه کونډه پیژني، نه یتیم پیژني. ولا یحض علی طعام المسکین. د یتیم په مال تیزي نه ورکوي ځکه زړه کې قسوت دی او زړه کې ایمان نشته. انه کان لا یؤمن بالله العظیم. په الله باندې دا ایمان دا خلک نه لري. او حدیثونه معلومیږي لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال ذرة من ایمان. دا امام مسلم دا حدیث نقل کړی. هغه څوک به جنت ته داخل نشي چې ذره تکبر پکې، هغه څوک به اور ته داخل نشي چې ذره ایمان پکې. دا قسم خلک چې دا مغرور دي، دا متکبر دي، د دو په زړه کې هیڅ خیر نشته، دې ته نفس اماره ویل کېږي. دا صفت که په چا کی چې فقط ګناه پیژني، فقط غیبت پیژني، فقط تهمت پیژني، جنازه کې مزیر نه، صدقه هم نه کې، حج هم نه کې، عمره هم نه کې، جهاد هم نه کې، مونځ هم بې جمع دی، تهجد هم نه پیژني، ذکر اذکار هم نه پیژني، حقوق العباد هم نه پیژني، د الله حق هم نه پیژني، نو همدا نن درته موقع ده کلک او قوي توبه وکاږه. که چېرته ستا عمر 40 کاله یي که نه 40 کاله، نو ډېره عجله وکړه، الله له توبه وکاږه او ځان الله سره روغ او جوړ کا، منځونو او عباداتو له کشف ورکه، خپل نفس دې پاک کا، سترګې د ګناه نه پاکې کا، خوله پاکه کا، غوږونه هم پاک کا، خپې هم پاک کا، عورت هم پاک کا، لاسونه هم پاک کا. دا ټول اندامونه په دې انسان نه ګناهونه کېږي. په دې اندامونه څه وکړه، دې نه ځان جدا کا. او دا د حیواناتو صفتونه، د غلط صفتونه، دا ټول د ځان نه وکاږه. دریم قسم نفس هغه دی چې هغه فقط شهوت پیژني، فقط د خواهشاتو پسې روان دی. چیرته چې خوندونه دي، چیرته چې لذتونه دي، دا که په نکاح کې دي، دا که په څښاک کې دي، دا که په خوراک کې دي، دا که قسمه قسم لباس اچول دي، بس هم دې پسې دی. د ده غټ هم غم څه شی دی، خېټه ډکه کا، فرج خپل خوشحاله ساته، او هلته چکر ووه، دې پارته چکر ووه، هلته پسه ویسه او دلته پسه ویسه، هلته په ټور لاړ شه او دلته ملګري راجمع کوه، هلته ملګري راجمع کوه، بس د ملګرو سره خندا او ټوکې ټکالي، بس هم دې باندې پوهېږي. شیخ البانی رحمه الله په الصحیحه کې یو عجیب حدیث نقل کړی. سیکون رجال من امتی، څه خلک به زما په امت کې یاکلون الوان الطعام، قسمه قسم طعامونه خوراک ډېره به مینئ، غټ هم غم به څه شي چې قسمه قسم خوراک وخورمه، د رستاخانې د خوراکونو ډکې او وخورم. ويشربون الوان الشراب، بس قسمه قسم څښاکونه خوښوي. ولبسون الوان الثياب، هر قسم جامې واغو، د دې سره مینه ده. وتشدقون فی الکلام، ډېر په تکلف سره خبرې کوي، ډېر لغت پرانی کوي، ځان ډېر ولا اوچت ښکاره کېږي. نبي صاحب سوی اولئک شرار امتی، دا زما په امت کې سخت خلک دي. بل یو حدیث دی کنز العمال کې دا حدیث نقل دی، یأتی عن الناس زمان همتهم بطونهم، دې زمانه به راشي د خلکو غټ هم به څه شي خېټه ډکول، او شرفهم متاعهم، شرافت به څه شي بس سامان جمع کول، سامان راوړل کور ته، دې کې به شرافت ښکاره کېږي. او قبله به څه شي زنانه، بس زنانه ورسره تعلق، او دین به څه شي بد درهم او دنانیر، دا را جمع کړه. نبی رسول چې اولئک شرار الخلق لا خلق لهم عند الله، دا د ځمکې په سر شریان خلک دي، د دې خلکو به هېڅ برخه په اخرت کې نه. دا هغه خلک دي که چېرته چا کې دا صفت موجودي چې فقط شهوت پیژني او خوب پیژني او چکرې پیژني، باغونو کې ګرځېدل، په پارکونو کې ګرځېدل، د ملګرو سره ګرځېدل، شریک بنډارونه کول او هلته خندا کول او دلته خندا کول، دا صفت که په چا کې د ځان نه وباسه، دا صفت د ځان نه وباسه، دا ملګري دله فایده نه رسوي. که ستا عمر چېرته 40 کاري، دا ټول شي نه کم کا، دا کنټرول کا. حج ته کار ووایه، حج په ژوند کې یو ځلې فرض دی، 5 کاله بعد سنت دی. عمره هر کال سنت ته دا کوه، 5 وخته مونږ دې په جمع کړه، الله ته کلکه توبه وکړه. که چا نه دې غلا کړي، غصب دې کړی، چا دې ځمکه نیولې ده، وراره نه، د تره زوی نه، د کلیوال نه، که ته ولی، که ته وزیري، که ته باچایي، که ته ظالمي، که طاقتوري، که هر څوک که سلطاني، دا ورته وسپاره. د حقوق العباد مسایل ګوره ډېر ګران دي. که سترګې دې پټې شوي، دا خبرې ګوره بیا ډېرې زیاتې ګرانې دي.
دې وجه نه دغه وی مالک بن دینار وی خرج مفالیس الدنیا ولم یذوقوا حلاوة ما فيها و ډېر مفلسان خلک دنیا نه ووتل خو د دنیا خوند یې ونه څکه چا ورته ویل چې د دنیا خوند څه شی دی ویل معرفت الله عز وجل هغه د الله معرفت دی د الله معرفت دی خلکو سره نشته دا خلک چې دی دا خلک فقط شهوات پیژني دې وجه نو حدیث کې راځي مسند احمد کې صحیح حدیث دی حدیث د ابي برزه الاسلمي رضی الله عنه دی نبی علیہ السلام وی زه په امت باندې څه شي نه اریږم شهواتونه خېټو کې د حرام د اچولو نه او هغه خواهش چې تاسې به ګمراه کړي بل حدیث کې دا هم راځي که نه چې زه چې اریږم په امت باندې څه شي نه اریږم د زنانه طبقې نه اریږم بل حدیث کې راځي د زنانه چې دا د شیطانانو رسۍ دي حبائل شیاطین دي خلاصه قدرمندو دا ده ځان کې ښه صفات پیدا کړئ ښکلي صفات په ځان کې پیدا کړئ د ضد او د حسد او د کینې او د خواهشاتو او د مزو او د چرچو او د چکرونو د خوراکونو د څښاکونو د لباسونو د صفت د ځان نه وړاندې کړئ تاسې ګورئ ډېر خلک خارج ته بچي په ضد لیږي بعضې خلک موټر په ضد باندې اخلي بعضې خلک ځمکې په ضد باندې اخلي بعضې خلک اویا شپېتو کې رواني خو دومره حسد پکې دومره کینه پکې او دومره ضد پکې ته به سوچ کې چې دا مرګ به دې کس نه یېري مرګ به نه که څنګه دا په داسې حالت کې دا روان دی د قدرمندو 5 وخته منځونه په جمع کوي سار ماښام اسکار ولورئ نیکار خلکو سره کښېني د قرآن تلاوت ډېر کوي په حج کې برخه والی په جهاد کې برخه والی په عمره کې برخه والی د دوه مسلمانانو په جوړه کې برخه والی د خپل اوقات د ډېر قیمتي که د ژوند اوقات د دومره قیمتي که چې د حد نه زیات الله دې مو تاسې بس اصلاح کړي او قرآن او سنت باندې عمل کو توفیق الله تعالی کړي السلام علیکم